د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد احمد مسعود ته خاصه بلنه ورکړه. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي دي چې نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او یو فرصت یو ځل بیا هم دغه سیاسي مشرانو ته ورکوو تر څو رادې شي خپل هیواد ته او زه د هغوی هر قسمه ضمانت کوم. احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په لومړي ځل ستاینه وکړه. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر ولري لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي زموږ دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په خبره سره خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې درې ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وو. جوړتازنه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب ملا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول. هغه موږ ته وویل چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مه ړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واغ غواړئ، د کومې قول اردو قومندانۍ غواړئ، راشئ چې زه یې درکړم. احمد مسعود ویلي دی د یعقوب دغه مسیج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.